دا آل انډیا رادیو دیلی ده. تاسو زموږ غږ د بهرنیو خپرونو پښتو څانګې څخه اورئ او زه اسما کاکړ به د سیمې او نړۍ مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونو سرټکي: لومړی وزیر نریندر مودي به د نوي کېدونکې انرژي پانګوالو ناسته او نندارتون نن پرانیزي. په هیواد کې د کووډ-19 د بیا رغونې کچه 3.86 سلنې ته رسیږي. د بنگلادیش د بهرنیو چارو وزیر او د بهرنیو چارو سکرتر د کووډ-19 تست مثبت وښود. ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د روسیې د ټاکنو د مداخلې په قضیه کې وبخښه. د سودان پخوانی لومړی وزیر صادق المهدي د کووډ-19 په ناروغي مړ شو. ایران کایل مور ګیلبرت له 3 بندیانو سره چې په بهر کې بندیان دي تبادله کړه. کمبودیا د اپوزیسیون د فعال ډلهیزې محاکمې پیل کړې. آلمان د کرونا ویروس خپرېدو مخنیوي په خاطر د سکي استراحت ځایونو د بندولو لپاره د اروپایي اتحادیې تړون غواړي. او وروستی خبر: د ارجنټاین نامتو فوتبالر ډیاګو مارادونا وفات شو. او اوس هم بشپړ خبرونه. لومړی وزیر نریندر مودي به نن په رسمي ډول د نوي کېدونکې انرژي پانګوالۍ ناستې او نندارتون پرانیزي. د 3 ورځني مجازي کنفرانس په جریان کې ټول مخکښ شرکتونه به د نوي کېدونکې انرژي په برخه کې خپل وروستي تخنیکي پرمختګ څرګند کړي او د انرژي لیږد لپاره موجود مختلف اختیارونو باندې بحث وکړي. د نړۍ ګڼ شمېر مشران، د 15 هیوادونو د انرژي وزیران او 200 نامتو وینا کوونکي به په دې مراسمو کې برخه واخلي. غونډه د نوي او نوي کېدونکې انرژي وزارت لخوا تنظیم شوې. دا د نوي کېدونکې انرژي پراختیا او ځای په ځای کولو لپاره د نړیوالې هڅې ګړندي کول او د نړیوالې پانګونې ټولنې د هندي انرژي شریکانو سره وصل کول دي. د بیا پانګونې 2020 موضوع د دوامداره انرژي لیږد لپاره نوښتونه دي. هندوستان د کووډ-19 په وړاندې په مبارزه کې د پام وړ مهم پړاو تیر کړی دی. د نوي ورځني قضیو شمېر په دوامداره توګه 19 ورځو لپاره د 50,000 څخه ښکته دی. په تیرو 40 ساعتونو کې نږدې 44,000 نوې پیښې تایید شوي، په داسې حال کې چې په ورته وخت کې 36,000 تنه په بریالیتوب سره روغ شوي دي. تر دې دمه د 89,000 کسانو د مجموعي بیا رغونې سره د رغېدو کچه 3.86 سلنې ته رسېدلې. په هیواد کې د رغېدو قضیې د فعالو قضیو په پرتله 20 ځله لوړ دی. د هیواد فعاله قضیې هم د 50 سلنې څخه ښکته پاتې دي. نن ورځ په هیواد کې فعاله قضیې 4,52,344 دي چې د راپور شوي قضیو یوازې 4.88 سلنه جوړوي. د کرونا ویروس قضیو کې د زیاتوالي په جریان کې بنگلادیش د بهرنیو چارو وزیر او د بهرنیو چارو سکرتر کرونا تست مثبت ثابت شو. د بهرنیو چارو وزارت یوې مطبوعاتي اعلامیه کې چې پرون خپره شوه وویل چې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالمومن او د بهرنیو چارو سکرتر مسعود ابن مومن دواړه کله چې د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC ناستې کې د ګډون لپاره نایجیریا ته روانېدو لپاره د کووډ-19 ازموینې ته تلل، دواړو کرونا مثبته ثابته شوه. لیدنه لغوه شوې. مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې دا دواړه د ډاکټرانو مشورې سره سم په خپلو کورونو کې په انزوا کې دي. په ورته وخت کې بنگلادیش پرون د کرونا ویروس له امله د 19 تنو د مړینې خبر ورکړ. د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین وبخښه، چا چې FBI یا د تفتیش فدرالي ادارې ته د دروغ ویلو په جرم اعتراف وکړ. ولسمشر وویل چې خیرخواهانه عمل د هغه لوی ویاړ دی. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې بخښنه به په نهایت کې د یو بېګناه سړي تعقیب پای ته ورسوي. ښاغلي فلین د ولسمشر ټرمپ د پخوانیو همکارانو په ډله کې وو چې د روسیې د ټاکنو د مداخلې په اړه د قضایي څانګې تحقیقاتو پر مهال محکوم شوی وو.
هغه په 2017 کال کې اعتراف وکړ چې د روسیې له سفیر سره د تماسونو په اړه یې FBI ته دروغ وویل او بیا یې د هغې دعوا د بیرته اخیستو هڅه وکړه. د سودان پخوانی لومړی وزیر صادق المهدي د کورونا ویروس ناروغۍ له امله په 84 کلنۍ کې مړ شو. په یوه لنډه اعلامیه کې د المهدي کورنۍ وویل چې هغه نن 3 اونۍ وروسته له هغه عمر چې په متحده عربي اماراتو روغتون کې بستر و. المهدي د سودان وروستی دیموکراتیک ټاکل شوی لومړی وزیر و. هغه په 1979 میلادي کال کې په نظامي کودتا کې له واکه وغورځول شو چې پخوانی ولسمشر عمر البشیر واک ته ورسید. منځلارې امت ګوند د عبدالبشیر په مشرۍ د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوندونو څخه و او المهدي حتی د هغه لا پرځولو وروسته هم یو اغیزناک شخصیت پاتې شو. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې دوه اړخیز اختلافاتو ته د پای ټکی کېښودل شي ځکه چې هیواد د کوویډ-19 سره اوږد سخت ژمي سره مخ دی. د شکرګزارۍ رخصتۍ لپاره یوې وینا کې هغه وویل امریکایان د کورونا ویروس سره جګړه کوي نه له یو بل سره. جو بایدن په خلکو غږ وکړ چې د لوړ خطرې رخصتیو څخه ځان وساتي ځکه چې په متحده ایالاتو کې د ویروس پیښې لا هم ډیریږي. په ورته وخت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ملاتړو څخه وغوښتل چې د نومبر د 3 نیټې د ټاکنو پایلو ته د رسیدو لپاره کار وکړي. په سپینه ماڼۍ کې د ټلیفون له لارې په پنسلوانیا کې د جمهوریت ریاست د قانون جوړونکو لخوا یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي ټرمپ د پراخه انتخاباتي درغلیو په اړه ادعاوې تکرار کړې. ایران په دولتي تلویزیون کې اعلان وکړ چې د بریتانیې استرالیایي محققه مور ګیلبرټ یې د 3 ایرانیانو په بدل کې آزاده کړې چې په بهر کې بندیان دي. د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن د استرالیا 9 شبکې ته وویل چې هغه تیره شپه تایید کړی چې مور ګیلبرټ کور ته راځي او نن ورځ ورسره خبرې کوي. موریسن څخه یې د دې تغییر په اړه وپوښتل خو هغه وویل چې هغه به د جزئیاتو ته لاړ نشي. مور ګیلبرټ د منځني ختیځ مطالعاتو په اړه د میلبورن پوهنتون استاده په داسې حال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیوله شوه کله چې په 2018 کال کې په علمي کنفرانس کې له ګډون وروسته له هیواده وتلو هڅه وکړه. هغه د تهران مشهور زندان عیون ته واستول شوه چې د جاسوسي په تور په 10 کاله زندان محکومه شوه. په یو بیان کې مور ګیلبرټ د هغې د خوشي کېدو لپاره د استرالیا له حکومت ډیپلوماتانو او همدارنګه د ملاتړ کوونکو څخه یې چې د هغې د ازادۍ لپاره کمپاین وکړ ډیره مننه وکړه. او وروستی خبر د ارجنټاین نامتو فوټبالر ډایګو مارادونا چې په پراخه کچه د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړی و پرون د زړه حملې له کبله وفات شو. مارادونا خپل مسلکي شخصیت په 14 کلنۍ کې د ارجنټاین وړکیانو د فوټبال ټیم سره پیل کړی و او تر ټولو غوره فوټبالر شو. دا فوټبالر د یو لوبغاړي په توګه د بوکا جوینرز، بارسلونا، ناپولی، سیویلا او نوپیل کې ولوبېد. ډیاګو په 1980 میلادي کال کې دویم نړیوال جام یې ارجنټاین ته وګټه. مارادونا د ریسینګ کلب ډورادوس، جمناسیا او د ارجنټاین ملي ټیم ته هم روزنه ورکړه. ارجنټاین د فوټبال نامتو فوټبالر لپاره 3 ورځنی ماتم اعلان کړ. د ولسمشر مرستیال ایم وینکیډیا نایډو د ډیاګو مارادونا په مړینه خواشیني څرګنده کړې. په یو ټویټ کې ښاغلي نایډو وویل چې ډیاګو مارادونا یو نادره سپورتي لوبغاړی و چې میلیونونه یې د خپلې جادویي لوبې سره راښکېل کړل. هغه وویل د هغه ناڅاپي مړینه د فوټبال نړۍ ته لوی زیان دی. دا و د دې مهال خبرونه. هند د 2020 میلادي کال افغانستان په کانفرنس کې د خپل پرمختیايي مرستې وضاحت وکړ. لیکنه د پدم سنگھ ژباړه او وینا د ممتاز ولی.
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر ایس جیشنکر د 2008 میلادي کال افغانستان په باب په کانفرنس کې د هند پلاوي مشري وکړه کوم چې په دې اونۍ کې په جنیوا کې په مجازي ډول جوړ شوی و. د کانفرنس کوربتوب په ګډه د ملګرو ملتونو د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت او فنلنډ حکومت پر غاړه و. د دې موخه د 2015 میلادي کال نه واخلي تر د 2040 میلادي کال پورې بدلون لسیزې نیمایي برخې په دوران په افغانستان کې د نړیوال ټولنې ژمنه تصدیقول و. د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې هند دغه په اوسنیو تیرو ورځو کې د شاتوت ډیم د جوړولو لپاره افغانستان سره یوه هوکړه لاسلیک کړله کوم چې به د کابل ښار 2 میلیون نفوسو ته خوندي وسکلو اوبو برابرې کړي. له دې څخه دمخه هند د 202 کیلومترو پل خمري د برېښنا مزي جوړ کړی و کوم چې کابل ښار ته برېښنا برابره کړي. ډاکټر جیشنکر په افغانستان کې د ټولنې د پرمختیا د لوړې اغیزې پروژې د څلورم پړاو پیل هم اعلان کړ کوم چې د 10 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 100 څخه زیات پروژې پرګوته کوي او کوم چې هند به په افغانستان کې په کار واچوي. نوموړي وزیر د یو نږدې ګاونډي او استراتیژیک انډیوال په توګه د افغانستان او د هغې ولس په ګټه د هند د اوږدې مودې د پرمختیا په ژمنې ټینګار وکړ. تر نننۍ نیټې پورې په افغانستان کې د هندستان پرمختیایي بیلابیل پانګې اچول له 3 میلیارډو ډالرو څخه ډیر ارزښت لري. نوموړي وزیر دا خبره پرګوته کړله دا چې نن ورځ د افغانستان ایس یوه برخه د 400 څخه زیات پروژو د لارې چې هندستان د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې پلي کړې پاتې نه دی. نوموړي دا خبره پرګوته کړله وده د هغې چارچاپیره غرونو جغرافیایي جوړښت له کبله محدود پاتې شوی او د هند هڅې پرګوته کړلې چې هند او افغانستان ترمنځ چابهار بندر یو متبادل اړیکې او یو وقف شوی بار وړلو هوایي دهلیز برابروي. د کووډ 19 وبا په دوران د افغانستان غلي امنیت پیاوړی کولو په غرض د هند 15,000 ټنو د غنمو بشري مرسته د چابهار بندر د لارې لیږدول شوې وه. هند په افغانستان کې سولې او پرمختیا په ډګر کې ډیره سرمایه کاري کړې ده او دا باور لري چې د تیرو 2 لسیزو ګټې هرومري خوندي کړي شي ورسره د اقلیتونو ښځو او د کمزورو طبقو ګټې یقیني کړي شي. د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تشدد کچه زیاتېدو په ترڅ کې اندېښنه څرګنده کړې ده او سمدستي ورسره پراخ اوربند لپاره د هند غږ تکرار کړی. د یو مهم ګټې خوندي کوونکي په توګه هند د یو سولهناک خوشحاله خپلواک دیموکراتیک او یو موټی افغانستان په لوري کار کولو کې د افغانستان خلکو او نړیوال ټولنې سره لاس یو کولو سره مخ په وړاندې حرکت کولو لپاره سترګې په لار دی. د نږدې ګاونډیانو په حیث هند او افغانستان طبعي تاریخي اړیکې لري. د هند استراتیژیک انډیوالي او د افغانستان پرمختیا ته د اوږدې مودې ژمنه دا په وخت آزمایل شوې ملګرتیا پرګوته کوي. د افغانستان لپاره د هند د 3 میلیارډو څخه زیات امریکایي ډالرو پرمختیایي پانګې اچولو هدف د افغان اتباعو ظرفیتونو او وړتیاو ورسره سره د حکومت دارای او ولسی خدماتو جوړول دي. افغانستان ته د هغې په ټولو 40 ولایتونو کې د هند سره پاسه 400 پرمختیایي پروژو څخه ډیره ګټه رسیدلې ده. دا یې د عمومي افغانانو د یو لا ښه ژوند لامل شوی. د هند روان پرمختیایي پروګرامونه په 15 ستنو تمرکز لري.
چې ورکې لوی زیربنا پروژې د بشري منابعو پرمختیا او ظرفیت جوړول، بشري مرسته، زیاته اغیزه لرونکي ټولنیز پرمختیایي پروژې، ورسره هوا او ځمکني اړیکې د لارې سوداګري او پانګې اچول زیاتول شامل دي. د هند زیربناو هغه لوی پروژې چې بشپړې شوي دي په هغوی کې د افغانستان او ایران په سرحد له دل آرام نه واخلي تر د زرنج پورې 218 کیلومترو سړک لاره ده. د هند افغانستان دوستی ډیم او د افغانستان پارلیمان ماڼۍ جوړول شامل دي چې دا 2015 میلادي کال کې پرانیستل شوی وو او دا د افغانستان د دیموکراسۍ غوره سمبول دی. په هند کې بیلابیل سکالرشپ پروګرامونو تر لاندې 65,000 څخه زیات متعلمینو زده کړه ترلاسه کړې ده. دا مهال په هند کې 15,000 محصلین زده کړه ترلاسه کوي. تر اوسه پورې په هند کې افغان ځوانو ښځو ته لوړ تحصیلات ترلاسه کولو لپاره 3,000 سکالرشپونه ورکړل شوي دي. د لومړني زده کړې سربیره هندستان په افغانستان کې یو شمېر ښځو ته مسلکي روزنه هم برابره کړې ده. هیله ده چې دا شمېر هر کال زیات شي کله چې هند د افغانستان د بیا جوړونې مرستې په ترڅ کې اوږدې مودې پورې ژمنه کړې ده. ډاکټر جای شنکر وویل چې د افغانستان وده د هغې چارچاپېره غرونو جغرافیایي وضعیت له امله محدود پاتې شوی او د دې د حل کولو اړتیا ده. د چابهار د لارې هند افغانستان ته یوه متبادله اړیکه برابره کړې ده. په افغانستان کې د کووډ-19 وبا ننګونې چاره کولو په خاطر هند 100 ټنو څخه زیات ژوند بخښونکي داروګان او نور تجهیزات لیږلي دي.